اباسین صاحب ستاسو ډېره مننه او تاسو په پښتون تاریخ او پښتو ادب باندې وی نظر لرئ پوهه لرئ. دا تولاندی کلی چې دی دې ته نه زما نیکه چېرته تورلاندي ویلي دي نه ورته د هغه زمانې مشرانو چېرته تورلاندي ویلي دي، خو چې خلک یې لیکي نو تورلاندي لیکي او وایي یې نن هم ټول تولاندی او پخوا به هم خلکو تولاندی وي. تولاندی چې دی د دې معنا په موجوده زمانې ژبې چې کومې دی خو شاکري که عربي ده که اردو ده که پښتو ده انګریزۍ کې هم تولاندی نشته. د خلکو دا خیال دی چې دا سنسکرت دی او څه 2000 کاله نه مخکې دلته چې کوم دی ډیری کې کومې نښې منتې کېږي نو خلک وایي چې دا د لومبۍ څه دی سوی د کنشکا چې کوم دور و د کوشن خاندان د هغې زمانې نه دا را روان دی. دا کلی دغلته و بیا لږ غوندې دې خوا شو بیا دې ځای ته راغی. دا نومونه چې دي دغه د زړې زمانې دا د کوم ځای نه راغلي دي؟ لکه تولاندی خو نو دا سنسکرت کې ما کتلو نو تولاندی خو پکې په ذات خود نشته، خو تو او یا تور دا ګاډا پلاو د مینې خدای د هغې د هندوانو چې کومو یا په لاندی چې دا تور دا په تیزۍ سره جلدۍ سره هري دغه معنو کې راغلی دی. لنډی چې دا نو موږ ارباب لنډی وایو، لنډی چم وایو په مختلفو کلو کې. نو لنډی موږ وایو چې دا یو کلسټر اف هوم دی. خو د زړې زمانې خبرې دي که ستاسو پې څه نظر وي نو به ما ته ووایې. خو پښتانه چې دې سیمې ته راغلي دي نو اوس چې زه سوچ کوم نو زما اتم نیکه پورې ما ته نوم یاد دی. نو زما دا خیال دی چې یا هغه یا د هغه پلار د کندهار نه راغلی دی او دلته آباد شوی دی او د دې 500 کاله جوړېږي. توسکې بابري م وایي چې د 1500 نه مخکې زه په دې لار تېرېدم نو پښتانه دلته نه وو، خو 1520 کې بابر وایي چې زه په دې لار تېرېدم نو پښتانه دلته راغلي وو. تاسو څه وایئ چې لکه د پښتانه دلته په کوم وخت کې رالو او که رالو نو لکه نږدې خو دې ته شفقدر و 400 دغه علاقه وه یا سوات ته ملک احمد بابا دي او دغه خلک لاړو د مردان او ثوابۍ ته دا خلک په کومه کاته کې راغلي او څنګه داسې راخواري شو؟ پروفیسر صاحب اصل کې ستاسو مطالعه خو ماشاءالله ډېره ژوره ده او ستاسو رای چې دا هغه خو ډېره معتبره ده، خو زما چې کومه مطالعه ده نو ستاسو 3 سوالونه را پیدا کړي. بالکل. یو د تولاندی د اصلیت چې تولاندی څنګه جوړ شوی دا نوم، دویم دا چې پښتانه دلته کله راغلي دي او دریم دا چې د سنسکرت ژبې تاسو مطالعه کړې او په هغې کې م لټولي دي. زه ګڼم چې د ټول ناول خو به دا ووایو چې دا زمونږ علاقو کې چې څومره نومونه دي نو د پاکستان جوړېدو نه پس دا نومونه چونکې مردم شماریانې شوي دي او مختلفو سرکاري مقصدونو دپاره د کلو د نومونو لیکلو ضرورت پېښ شوی دی نو اکثر نومونه غیر پښتنو لیکلي دي. دا ریکارډ جوړ کړی دی نو په هغې کې نومونه یا ترجمه کړي دي لکه سپینې وړۍ ته سفید ډېرې لیکلی نوي کلي ته نوا کلي لیکلی نو دغسې ډېر نومونه چې دي هغه راله بدل کړي دي، هغه خراب کړي دي. لکه داسې پکې شته چې هغه پوره لکه بډبیره چې ده نو هغې نه بوډبیر جوړ کړی. بالکل ټیک ده جي. بې شمېره نومونه داسې دي. باډبیره دی که او جي مطلب هغه حساب باندې دی که نه چې بډه بیره یعنې غټه بیره لویه لکه بډه میر عباس په دغه کې یو کلی دی په بلو کې نو هغه مطلب چې د بډه د غټو په معنو کې لویو په معنو کې بډه بیا د اردو ته هم دا ټکی تللی و بډه ته جوړ شوی. بالکل خبره چې داسې د بنیادي طور چې تولاندی چې دی نو ځکه امکان لري چې د سنسکرت ژبې ځکه چې هندوان په دې سیمه کې اوسېدلي دي هندوان په دې سیمه کې اوسېدلي نو امکان لري چې د هغې د ژبې خو زه وایم که چېرې دا تورلاندی نه وي تولاندی څنګه چې تاسو وایئ نو تول په پښتو کې مزل ته ویلی کېږي نو تولاندی یعنې دا داسې ځای ده چې د تول یو لنډه غوندې علاقه ده چې سړی پکې مزل کولی شي
غر پکې نشته غر پکې نشته اوار دی یو امکان دام کې دی چې د دې وجه نه بل دا مؤنث نومونه چې کوم دي دا د پښتنو طریقه ده لکه مونږ چې نورو غیر پښتنو نومونه خراب کړي دي نو مونږ د غیر پښتنو د علاقو نومونه خراب کړي لکه راولپنډي ته مونږ پنډۍ وایو کراچي ته مونږ کراچۍ وایو نو مونږ ورله هغه نومونه مؤنث کړي دي نو هغه دغه شاید چې دا وجه هي چې د پښتنو دا طریقې چې دا مؤنث نومونه چې دي دا د پښتنو په کلو کې ډیر دي ور مذکر هم شته مؤنث هم شته او د مؤنث د صيغه چې خاص کرده تولادی نو دا سي ګڼم چې دا د پښتنو خپل نوم دی بل خبره د پښتنو دلته راتګ چې دی نو دا علاقه ټوله ځنګل وسه د فرنګیانو نه مخکې دا علاقه ټوله ځنګلي وه ځکه چې دلته اوبه نه وي چې دا سیندونه نه جوړ شوي دا سیندونه نه مطلب زما دا نیرونه مطلب نیرونه چې کوم د سیندونه نه نو رابیل شوي او دا ولې کمې نه وي رابیل شوي نو د مردان او اشنغر او دا د صوابۍ ټولې ځمکې دا شاړې وي نو په شاړو کې چا استوګ نه کوله نو کوونو خلک په غرونو کې یو ځکه چې په غرونو کې د سیلابونو نه بچو او د نورو ډېرو آفتونو نه بچو د دشمنانو نه بچو ځکه چې په غر کې حفاظت زیات ښه کېدی شي چې څوک راځي نو پتا بدلان نه راځي د بره نشي راځي نو ته په کاڼي غړولای شي کستا سره وصله نه نو پښتنو زیاتره په لوړه باندې رهایش خوښو او سیلابونه بم راتله بارانونه بم ډېر کېدل دوی به داسې ځای لکه د پښتنو پخوانی یو کلی هم نه زلزلې وران کړی دی او نه سیلاب وران کړی دی ځکه چې دوی ډېر هوښیاران وو بیخي په نوښار کې هغه علاقه سیلاب ډوبه کړې کومه چې نوې جوړه شوې نوشهره کلا ته سیلاب یو انچ نه دی ورغلی هېڅ ورته نه دي نو خبره چې داسې ده چې کله پښتانه په دې علاقه کې وو نو چې موږ تاریخ ګورو نو بابر لیکلی دي په خپل تاریخ کې توزکې بابري کې چې موږ به د پېښور چار چاپېره په دې علاقو کې او موږ د او د سوی وته هغه ځناور چې دی غټ یګ ورته وایي د هغې ښکار به یو ښکري چې هغه چې دی بالکل وایي چې د هغې ښکار به نو حیران سړی په دې شي چې دغه وخت کې دا ټولې ځنګلې وې دا چا هغه ډېر وحشي ځناور دی بېشکه نو چې دغه علاقې داسې ځنګلې وې نو دا به هم ځنګلې وې او پښتانه چې دي هغې که تاسو یاد دي نو سکندر اعظم چې کله راځي د سکندر اعظم تاریخ مونږ ګورو د نن نه تقریبا 3000 کاله مخکې 300 BC کې فوج بالکل جی نو تقریبا 3000 کاله قابو کېږي نو چې کله مونږ ګورو 3000 کاله وړاندې مونږ ګورو نو په هغه وخت کې سکندر اعظم په باجوړ راځي او په دیر باندې راتاویږي چې کله د تالاش ته راورسي نو هلته وایي چې دلته یو قوم اوسېدو چې ای سبزي ای سبزي ورته لیکلي او ESAPZI لیکلی ای سبزي او مونږ هم ځان ته ای سبزي وي یو سبزي به چا نه وي جی بالکل نو یوسف او ایسپ یو شی دی نو هغه یو سبزي وایي چې دغه ځای کې آباد او یو غشې په غشي باندې د خپله کېدلې وه او بیا چې پته ولګېده نو هغه غشی چې چا ویشتی نو سکندر اعظم وایي چې ماله به راولئ چې چا زه په غشي ویشتی نو د خپل ټولو حکیمانو وزیرانو ته ووایي چې یاره تاسو ما ته دیوتا وایئ نو زما دا خپه خو ډېر درد کوي خو دیوتا نه یم زه خو ستاسو په شان بني ادم یم او دا خپه مې ډېره خوږېږي نو چې کله یې ورله غشي والا کس راوستو نو هغه یو جینۍ وه چې د هغې روښانه یا رخسانه نوم و دا رکسونا صابون چې دی دا د هغې په یاد کې راوتی رکسونا نو هغه وخت کې سکندر اعظم چې کله راتلو نو یوسفزي موجود یو ثبوت شو هلته بیا جنګونه هم کړي دي ډېر کافر هم موجود و خو یوسفزي په دغه وخت کې هم مطلب چې مذهب خو اسلام نه و راغلی خو نور قومیتونه موجود و او یوسفزي چې دي دوی پښتانه ټول دوی د نور سجدې هم کړي دي د اور هم کړي دي د هغې نه پس د بت په مذهب هم پاتې دي د عیسی علیه السلام د موسی علیه السلام او آخر کې دا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مذهب باندې پاخه ودرېدلي دي نو دغه وخت کې چې کله موږ ګورو صاحب نو سکندر اعظم په وخت کې یوسفزي موجود او دام ثبوت شته چې افریدي موجود ځکه چې دی په افریدو باندې نه راتلو د یرې نه ځکه چې هغې ډېر مضبوط و دغه تیوري لږه غلطه شوه چې موږ په 1500 کې د مرزا ولک بیګ او هغه کیسه هغه ټیک ده هغه وخت چې کله دا واقع کېږي د مرزا ولک بیګ کیسه نو هغه وخت کې چې کله دوی فیصله وکړي چې موږ چېرته ځو نو دغه ورته ووایي د ټولو مشر چې سلیمان شاه نه پس چې هغه د وفات نه پس چې بیا ټولو کې مشر دی نو هغه زمونږ لامتو مورخ دی
او زمونږ تاریخدان او زمونږ ډېر لوی شخصیت هغه د شیخ ملي بابا. شیخ ملي بابا وایي چې بیا هغه وطن ته ځو چېرته چې زمونږ عزیزان اوسېږي سوات ته ځو. نو یوسفزي هلته هم و او دلته هم و. نو دوی بیا سوات اراده باندې دلته راله او بیا ورو ورو یو ځای بل ځای آباد شو. اخر کې دا ټوله علاقې بیا قبضه کړې. نو زه ګڼم چې پښتانه چې دي هغه دلته اوسېږي. دویمه د دې سنسکرت کې چې تاسو ووایئ چې یاره د مینې او د محبت د دغه سره تعلق دی، د دیوتا سره تعلق دی، نو دلته د یوسف خان شیربانو واقعه هم شوې ده. د هغې خو ډېره موده نه کېږي، خو شاید چې په دغه وخت کې دا هندوان موجود و، دغه عالمان موجود و، نو هغې به ورله دا نوم ورکړی چې دا د دې واقعې د دې علاقې سره دغه د مینې محبت قصه تړلې ده. د یوسف خان شیربانو واقعه، پخوا کې د ادم خان درخانۍ واقعه هم شوې ده ملکنډ په سیمه کې. نو دا بیا په هره ژبه کې خلک بیا هغه ځای ته په خپل انداز باندې وګوري. نو که د سنسکرتي ده نو هم د دغې واقعې په وجه امکان لري، او که چېرې د پښتو وي نو موږ د اندازې اخلو. په تاریخ کې څوک د ځانه خبره نه شي. دا دومره خوب باس دی چې موږ پې څومره ځو نو نور اړخونه پکې پرانیسته کېږي. د یوسف خان شیربانو کیسې ته چې موږ راشو نو دا خو دا ښیي چې هغه خو د اکبر باچا زمانه ښیي، خو د دې مطلب دا دی چې څه داسې شکل کې دا کیسه د دې نه مخکې موجوده وه، او علي حیدر استاد چې دی نو هغه دا نه ده واضحه کړې، ځکه چې نه د اکبر باچا په تاریخ کې دا شته او نو د هغه زمانې لکه هغه پکې یوسف خان د اکبر باچا یو تکړه سپهسالار یادوي، خو د اکبر باچا په تاریخ کې دغه څیز نشته. او دغه زمانه کې تکړه سړی چې دلته دی هغه ملک کالو خان دی چې اکبر باچا سره جنگ کړی دی، اکبر باچا له شکست ورکړی دی په اټک باندې او په دې ملندرو او په دې علاقو باندې بلا جنګونه کړي. او د ټولو تکړه وزیر یې ولا وزیر بیربل دغلته مړ دی که نه. نو د دې مطلب دا دی چې د یوسف خان دا سټوري څه شکل کې شته. بیخي اندازه هم داسې کېږي لکه زه ګڼم. خو یو ستاسو خبرې سره ماته یو بله خبره مخې ته راغله. کله چې خوشحال خان بابا خپل زوی ته وایي چې ته د ادم خان درخانۍ دا قیصه ولیکه، نو که د یوسف خان شیربانو قصه د هغې نه مخکې موجوده وی نو دا بیا ورته هم ویلي چې دا ولیکه، خو داسې ښکاري چې دا د دغې نه پس شوې ده. د اکبر زمانه بیا د کوي بیخي اندازه کېږي. نو دا امکان لري چې شته. بله دا ده چې په تاریخ کې څومره هم مینې شوي دي نو ځینې خلک د مینې کامیابي دې ته وایي چې دواړه عاشقان یو ځای شي، دې ته خلک کامیابي وایي. دغه د مینې ناکامي ده، هغه عاشقان ورک شي، کوم چې یو ځای نه شي نو هغې ژوندي پاتې شي. دا ده چې دغه ژوندي پاتې شوي دي. او د دې وجې نه د دې چونکې د پښتنو سیمه او بیا خاص کر د یوسفزو انداز چې دی نو دا ډېر رومانټیک دی. نه خو د دې نه موږ دا مطلب اخلو چې پښتانه د 1500 نه مخکې دلته وو بیخي. نو لکه دا مې امکان دی چې په مردان او صوابیو په دې علاقو کې چې په سوات کې وو په دل کې وو نو دلته به خامخا وو بیخي امکان. لکه دغه خبره چې ده نو په دغه ماس سکیل به دغه وخت کې راغلي خو کورنۍ وي بېشکه. او تولنده د خلکو به یو بل دغه کې ایکسپلین کوله چې تو چې دی وی دا سنسکرت کې ګټې ته وایي، او لنډۍ چې ده نو دا کلسټر اف هومز شو یا یو آبادي شوه. نو دغلته موږ سره غونډۍ ده او د غونډۍ شاته ډیری وه، نو د هغه ډیری باندې آبادي وه. ځکه چې هلته کومې شاه نظر ماما پروفیسر شاه نظر خان چې هغه چې کوم لیکل کړي دي یا نورو مغربیانو کوم لیکل کړي دي په دې ډیری باندې، نو دا ما چې درته څنګه ووایي دا د لومبۍ صدۍ عیسوی قوچاقۍ. بیا خلک وایي چې دا کلي د دغه غونډۍ نه هغه طرف ته قبلې ته لږ غوندې وو چې دا علاقه باندې به سیلاب راته، نو په دې وجه دلته آبادي نه وه. نو د هغې نه پس بیا دا دلته راغلې ده. نو دوی به دغه ګټو سره دې له رابطه پیدا کوله چې تو ګټې ته وایي او لنډۍ چې ده نو دا آبادۍ ته وایي، نو ګټو سره چې کوم آبادي ده. خو دا ماته ټیک ځکه نه ښکاري چې بلا غټ غرونه دي، نو د هغې نوم خو چېرته تو لنډۍ او یا تو دغه نه شو، تو سره هغه اټیچ نه کړو او نه سکرت کې تو ګټې ته وایي که نه چې ما وکاتو. نو دا لکه دا ټکې ماته عجیبه غوندې ښکاري چې هغه اوریجنلټي ده پکې چې دې ته مونږ څنګه ورسو که نه. بیخي چونکې د زرګونو کالو د سوونو کالو خبرې د دې وجې نه ډاکټر صاحب هغه نه معلومیږي او په تاریخ کې د ځان نه اندازې لګول اکثر غلطې ثابتېږي. نو په کار دا ده چې موږ ته ثبوت څه په لاس راشي د
د مغولو د تاریخونو لوستل غواړي په دې کې به د کلي ذکر خامخا په سره سره وایي. عباسین صاحب یو بله دلته خبره را یادېږي که دا واقعي پښتو وي لکه کاری ورځ د نن نه 50-50 کاله مخکې دا یو عام ټکی و زموږ د معاشرې ما په شاعرۍ کې استعمال کړی. اوس کری ورځ څوک نه وایي که نه نو کیدای شي داسې ټکي چې هغه اوس څوک متروک خو به وي چې کری شپه به زما لارې ساري. څوک خو به وي چې کری شپه به زما لارې ساري. رقیب زما د کور په خوا کې ځان له کور واخیستو. واه ډېر کری او نو داسې ډېر ټکي زه هم کیدای شي دا ټکي مو بیخي کېدای شي ډېر ټکي متروک شي د وخت سره بیا ختم شي او ځینې ټکي شکل بدل کړي نو هغه شکل بدلېدو په وجه د هغې د معنې ته رسېدل لږ راشي. لکه اوس زمونږ د اوسنی نسل چې دی دی به یوې نه پېژني دی به سرباندې نه پېژني دی جغ نه پېژني دی به ډول چکلی مچ مکړه سلایي پوله پټې که نه نو د دې څیزونو نه به لکه د هغې نو کیدای شي داسې ټکي وو هغه متروک شوي همداسې ده همداسې کېدای شي بالکل. زه ستاسو ډېر مشکور یم عباسین صاحب ډېرې ښکلې خبرې وشوې او که جوابونه مونږ ور نه کړو خو یو سوچ هم پیدا که کیدای شي زموږ نه زیات پوهه خلک راشي او په دې باندې مخکې لاړ شي چې یاره مونږ دا تحقیق یو دغه ته ورسو چې آخر دا د کومې ژبې دي او زمونږ هغه اوریجنلټي او هغه اصلیت چې دی دا د کوم ځای نه شروع کېږي او کوم طرف ته ځي. الله دې وکړي چې زموږ دا خبره څوک مخکې بوځي او ډېر څیزونه نور را برسېره کړي نو موږ خوشحاله شو. ډېره خوشحالي وي. ډېره مننه جي. تھینک یو.